د نغمې یو ویډیو چې هغې پکې خبرې کړي دي او په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه شیر کیږي چې د هغې سرطان دی یا کینسر دی او داسې هم ویل کیږي چې د هغې کوم زوم چې دی شفیق موري د هغه ورته ډېر جړلي هم دي او په سوشل میډیا باندې دغه خبر چې دی دا هر څوک شیر کوي ډېر زیات وایرل دی. نو تاسو به په دې ویډیو کې وګورئ چې خبر کې حقیقت څومره دی او نغمې په دې اړه باندې څه ویلي دي. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. تاسو ته معلومه ده چې نغمه یو داسې سندرغاړې ده چې واحد د هغې د پښتو دپاره ډېرې داسې سندرې ویلي دي چې هغې پکې پښتانه یاد کړي دي. ورسره هغې مختلف قسم د مینې محبت سندرې هم ویلي دي. خیر هغې چې هر څومره سندرې ویلي یا هر څه کار یې کړی دی هغه یو جدا خبره ده. خو اوس به راشو د هغې زندګۍ د هغې ژوند ته چې هغه په امریکا کې زندګي تېروي. په امریکا کې هغې بچي چې کوم دي لورګانې هغه هم په امریکا کې دي او د هغې هغه پخوانی خاوند چې کوم دی منګل هغه هم په امریکا کې دی. اوس مهال کوم داسې خبر چې ډېر زیات وایرل دی او هغه د نغمې په باره کې د دې خبرې خلک تصدیق کوي چې هغه د کینسر مریضه شوې ده یا یو بل قسم نومونه د دې دغه بیمارۍ یا دغه مرسته ورکوي. نو په دې خبره کې هیڅ شک نشته دی چې بیماري دا د الله پاک تر طرفه وي، دا هر انسان ته راتللی شي او ضروري خبره بیا دا ده چې هر انسان چې دی دغه عمر ته ورسي نو په هغه باندې مختلف قسم مرضونه بیماریان یې اټیک کولی شي. خو د نغمې چې کوم موږ معلومات وکړل د هغې مکمل تصدیق وکړو نو هغې ته داسې څه مسله نشته. البته نن سبا د سوشل میډیا نه هم داسې یو ګن جوړ شوی دی چې خلک د صحیح او غلط خبره توفیر یا فرق نشي کولی، فقط بس خبرونه دي شیر کوي او نور د خبرې شاته چې کوم حقیقت وي هغه مخې ته چاته نه راوړي. نو زموږ همدغه مقصد و چې تاسو د دې حقیقت نه خبر کړو چې حقیقت څه دی او دغه نغمې په باره کې چې کوم خبر شیر کیږي نو دا مکمل دروغ دی، نه خو د هغې د پیج نه د هغې د فیملی د طرفه څه داسې خبر مخې ته راغلی دی. نو ویډیو لایک کړئ او دا خبر هم ملګرو سره شیر کړئ چې دا حقیقت تر هر چا ورسي.